احمد مسعود د عدالت ګوند له مشر او د روسیې د پارلمان له مرسیال سره وکتل. د سپټمبر پر 14مه د عدالت ګوند مشر او د روسیې د پارلمان مرستیال سرګي میرنوف په دولتي دوما کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره وکتل. په دغه کتنه کې د افغانستان پر سیاسي وضعیت او د هغې د حل پر لارو چارو تمرکز وشو. د ملي مقاومت جبهې NRF د سه شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې پر امنیتي مسایلو له ترهګرۍ او نشهیي توکو سره پر مبارزې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو او د افغانستان پر خپلواکۍ خبرې وشوې. سلامونه مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا مهال د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په فرانسه کې ژوند کوي. نوموړی د دغه سفر په ترڅ کې د فرانسې د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره وکتل او دغه په نوم د یو کتاب د چاپ په مراسمو کې ګډون وکړ. احمد مسعود د طالبانو له یو هغه څو مخالفو مشرانو څخه دی چې لا هم د طالبانو پر ضد د وسلوالې مبارزې خبرې کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.